بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، المضطرب والمعلل دغه دوه روايه دغه دوه اصطلاحګانی عبد الفتاح ابو غوده رحمه الله لاندې په حاشیه کې لیکلي چې دا دوه دغه کړي وي، نو ما وایي دوه سره راجمه کې دا د سره راجمه کړي دي، پر وځي سره راوړي دي. ما روي على اوجه مختلفه فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالف واهن فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط. خبر دا اوله خبر په مضطرب کو مضطرب دا پنيز د متأخرين علماء هغه روایت ته وای چې څه چمبه پسوي مضطرب کوم روایت ته وای موږ وسستی وای دا رقم روایت ته وای چې مطلب درې شرطه دا به پکې څو شرطه دوه شرطه دا به پکې متحقق وي. کم دوه شرطه؟ یو به اختلاف پکې شي وي، بل به دا اختلاف داسې اختلاف درې شرطه تقریبا اختلاف یو او تکافؤ او عدم ترجیح دا به نه وي. یعنی ګوره یو حدیث به دا رقم چې اختلاف به پکې راغلی او دا اختلاف به بیا داسې اختلاف وي چې دی به نه وي چې یوه خواته ثقات اصحاب دي بلې خواته ضعاف خلک دي. نو دلته خو معلومه ده د چا خواته ترجیح ده، اختلاف به وي او د اختلاف کې به په قوت کې څه شوي تکافؤ وي او په دې تکافؤ کې به بیا څه شوي عدم ترجیح به وي، یعنی ترجیح به هم ممکنه نه وي. او نو په دا رقم صورت کې چې کوم دغه راسي دا ته بیا څه وایي؟ دا ته وایي مضطرب. دا د متأخرینو اصطلاح ده، خو د متقدمینو اصطلاح دا ده مضطرب. مفتي صاحب محترمه په دا مقصودی خبره ده، د مضطرب لغوي معنا باندې هغه استعمالوي. د اضطراب درې معناوي دي په لغت کې: الاختلاط، الاختلال، الاختلاف. یعنی دیګر د لغوي معناوي د اضطراب دي. یعنی که اختلاف وي پکې هم د مضطرب ورته وایي، که اختلال وي خلل وي پکې یعنی ضعف پکې وي په راوي کې په مروي کې هم د مضطرب ورته وایي، یعنی منکر روایت هم د مضطرب وایي. او که اختلاط دې ته هم وایي. نو او ترجیح کې ممکن نه وي، ترجیح د حالت ذکر کړی هم وي، بیا به هم وایي چې دا وایي دا مضطرب دی. راجع دغه خبره ده، د ترجیح سره هم د مضطرب ورته وایي. دا نن تی دی وکي که تی دا خبره معلومول غواړي علل د ابن ابي حاتم براواړه وستې په مکتبو کې دراړي چې بارے درته راوړی مضطرب ورته ولیکي چې مضطرب ورته ولیکي د مضطرب اول په مقدمه کې دراړي، دا مقدمه به مټاو کی بارا ولاړ سي ګرد پس وګوري دا ټول پس وګوري الله تبتی ته دغه شی در معلوم کی چې د مثال په توګه چې التبه ترجم دی ذکر کړی او د استراف حکم هم دی لګول سیدا. نو متقدمین ائمه هغه دا شرطونه نه کړي. نو متأخرین څه ته وایي استراف؟ درې شرط پکې چې حدیث په مابین کې دغه راسي اختلاف راسي، نو اختلاف به وي، تکافؤ به وي، عدم ترجیح به وي. ترجیح به یو خواته ممکنه نه. دا رقم حدیث ته بیا دی کم حدیث وای مضطرب. خو متقدمین ائمه دا رقم نه دي، هغه اختلاف اضطراب په کومه معنا اخی؟ لغوي مو لغوي نه لغوي دا څو واره ما درته ویل لغوي معنا باندې اخی. په لغوي معنا کې کومې خبرې دي؟ اختلاط، اختلاف، اختلال. دا ته ګردو ته دی څه وایي؟ اضطراب وایي. چې ته وګورې برابر در معلومیږي چې دلته اختلال دی، دلته اختلاف دی، دلته اختلاط دی. او ترجیح ممکنه وي، دا ترجیح دلته ذکر کړی هم وي، بیا به مضطرب ویلی. ما درته ویل چې په علل د ابن ابي حاتم کې وګورې دا رقم ده. او متأخرین وایي چې ترجیح پکې ممکنه هغه ته بیا څه شنه وایي؟ دا لاندې متأخرین وایي. اته ذهبي په وخت خلا دا دونه دا رقم نه ده سوي. اصطلاح څونه عامیږي قیدونه ډیریږي. صحیح شارازي المضطرب والمعلل ما روي على وجوه مختلفة فيعتل الحديث، حديث بها معلل قرضي فإن كانت العلة غير مؤثرة كعلة غير مؤثرة. تا كم علتونه چې غیر مؤثره دي هغه علل نه دي په نزد متقدمین، او چې او علت دا خامخا قادح وي خالص دونه موي چې د علت اثر کله کله در دغه خاص ځای پورې وي، کله متعدی سی بل ځای ته ملاړ شي. دونه باید موږ ووایو چې علت په روایت کې راس کله د علت اثر دا لازمي و، بس دغه ځای ختم کی
کله کله متعدی وي ګرد شی په لپس ختم کی دونه وایو کني علت لپاره قطع ده ذاتي ده. چلو بأن يرويه ثبت على وجه ويخالف واهن فليس بمعلول وقد ساق الدارقطني ده خبر ده كثيرا من هذا النمط في كتاب الله فلم يصب لأن الحكم لثبته ورور ده نادر ردي اي ورور چې حدیث کی احفاظ همسته هغه یو رقم کړی دي او واهب بل کم کړی دي دا سړی ذکر کینو په دې کې کوم بدی ده په دې کې اوس بدی ستا خو بهرحال زما فکر دا دی چې دلته دغه کې رد کې دا پر امام دارقطني په هغه احادیث کې کوي چې هغه د امام بخاري علت کې بیا دارقطني دی کړی د امام بخاري اعتراضات کړي هغه احادیث چې په بخاري کې دي دا معلل دي دا هغه جواب حافظ ابن حجر رحمه الله په هدا ساری کې کړی دي په چش کې هدا ساری هدا ساری ما وایي په چش کې هدا ساری صحیح سو هغه هغه جوابونه کړی دي نو دلته د ذهبي مراد ما غدي صحیح سو چې یعنی مطلب داسې احادیث چې هغه صحیح دي په دا مالک دا بیا معقول اعتراض دی. چلو فإن كانت الثبت أرسله مثلا ثبت ثقه سړی هغه مرسل وای یاره مولي دغه صاحب عبارت وای زستړی سم فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. سارم بخلاص ثبت قوي سړی هغه چی شوی مرسل وای واهي ضعیف سړی هغه موصول وای نو د چا خبره وای معتبره ده مستقلان والا یا رتیب یا توجه نه اساس کاته کما کدا سبق پر کوو نو بیا په توجه کې شری کني کته مې بالا ثبت سړی ثقه سړی هغه مرسل وای او ضعیف سړی هغه چش وای متصل وای د چا واغې ته ترجیح دا ګوره بل ور مغواړ نو پرنی ولې کګران وای اوس مې ملاقات ده سوی چې ثبت ثقه سړی هغه چش وای مرسل وای ضعیف سړی چش وای هغه متصل وي د چا واغې ته ترجیح هغه ثقه ولا هغه چې ته ویری دي مرسل وي ورور ورجل بیا نه ځکه دا رقم خبري د توجه بناړه ورور دا کار کوو برزو بل دویم والوهي وصل فلا عبرة بوصل الأمرين لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. چلو زجر دبس. ثم علم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأحبار. أكثر هغه خلک چې متکلمینو پر رجالو کې دی ضعیفه کړي دي دا د دې وجه په کړي دي چې دوی مخالفت د چا کړي دي واسطه د چا مخالفت کړي د ثقات د حفاظ. چلو وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد وقفه وأرسله ورفقه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات فإن الواحد قد يغلط وهناك ترجح ظهور غلطه فلا تعليل ولا عبرة بالجماعة. ورور جماعة يحدث يو رقم وكي يو بل رقم وكي نو دي چا واغې ته ترجیح لأن الواحد قد يغلط واحد کله څه پکې غلطیږي بس دا هم هغه مختیم دا رقم خبري. چلو جرزه ويتساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لبسه إذا أمكن جمع معناه. دا رقم حدیث یو حدیث بعض اصحاب د زهري چې نقل کوي هغه دی نقل کوي چې زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره بعض اصحاب به هغه زهري څخه نقل کوي زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره دا دوه صحیح دي د دوه ذکر کی نو دا ممکنه د ذکر زهري د اختلاف د زهري په خپل کړی دي او زهري واسع روایت سړی دی واسع روایت سړی التیم کړی دی التیم کړی نو بیا دوه سې کیږي جمع د دوه ممکنه جر من امثله الاختلاف الحافظين ان يسمي احدهما في الاسناد ثقه ويبدله الاخر بثقه اخر او يقول احدهما عن رجل ويقول الاخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم فهذا لا يزور في الصحه. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. دا كدارك موسي كده مثال بتوع كدارك موسي چې یو دوا کسان دواړه ثقات یو ذکر کبل لکه دا اوس چې موږ وای یو سفیان ثوري ذکر کبل سفیان ابن عيينة ذکر کی حدیث نور متن نو ګرد صحیح نو دا کوم مشکل نه راوړي یا یو سړی وای عن رجل بل سړی چې راشي هغه د عن رجل پر ځای باندې سفیان وای نو دلته دا معنا چې هغه رجل د سفیان دی چې په بل سند کې دا رقم دی نو دا بیا دواړه صحیح کیږي او کچيري جماعت کې اختلاف پر ډیرو اقوالو باندې اختلاف دی ډیر استراپ پکې دی ډیر اختلاف دی بیا نو دا وهن وحدیث تورولي. چلو نعم لو حدث به دا ته متوجه سي ډیره دقیقه خبره درازه. نعم لو حدث به على ثلاث اوجه ترجع الى وجه واحد فهذا ليس بمعتل كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره ويقول عقيل عن الزهري عن ابي سلمة ويروي ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وابي سلمة معا. مالك چې روایت کوي عن زهري عن ابن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم کوي عقيل ابن ابي خالد دی دا چې به روایت کوي څنګه کوي عن الزهري عن ابي سلمة او ابن عيينة چې څنګه کوي عن الزهري عن سعيد وابي سلمة معا هغه دا رقم جنو کې نو ګرد صحیح دي دا
چلو المدرج هي ألفاظ تكون من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين لسامع إلا أنها من صلب الحديث ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا وهذا طريق ثاني فإن الزافة ګوري په مدرج کې موږ ته لږ بحث کوو. یو مدرج الاسناد دی، یو مدرج المتن دی. مدرج الاسناد کې هغه خبرې موږ وکړو هغه متصل مقلوب راځي، مصحف راځي، مزید په متصل اسانید راځي، دغه شان راځي. او پاتوسو مدرج المتن کې نو دا ادراج، نو یو دا ادراج دغه شی دی چې په حدیث کې هغه شی اچول چې هغه د حدیث سنوي. دا ادراج د دې د معلومولو طریقه څه ده؟ دا کله کله راوي په خپل لکه اوس کله جامع د طرق چې وکي ادراج معلوم شي. لکه ابو هريره رضی الله عنه چې دا یو روایت منقول دی د دوه کسانو څخه منقول دی. ابو قتن دی شبابه دی، هغه څنګه وایي؟ ابو قتن هغه چې وایي عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النهار. دا ګرځي لکه خو ادم چې ځین کې محمد بن ادم دی ادم دی ادم چې ځین کې د شعبه صاحب دی کې ادم عن شعبه عن محمد بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره قال اسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ګوره مفتي صاحب دوه روات چې د شعبه سوکي هغه دا ګرد په لګاډ ذکر کی. یو محمد ابن ادم چې وکي هغه دا سوکي چې ابو هريره رضی الله عنه چې اسبغ الوضوء دا جلا ذکر کی، دا بل جلا ذکر کی. دلته ترجیح دوه ته نه ده، دلته ترجیح چاته ده؟ یو ته. دا رقم ده. او یا دا رقم ابن مسعود رضی الله عنه وایي په خپل راوی ناس وکي. ابن مسعود رضی الله عنه وایي ان حديث ذكر كي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات واشرك بالله او كما قال فقد دخل النار. واخرى اغدي دام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرى لم اسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو بل خبر وای زدر تکوم چې هغه محمد رسول الله مبارک سند اوریدل هغه بیا چشته من مات ولم يشرك بالله فقد دخل الجنه. وای دا محمد رسول الله مبارک سند اوریدل. نو دلته نو دا ادراج دا د خلکو په وینا معلومیږي، د راوي په وینا معلومیږي، په جمع طرق معلومیږي او په چا باندې معلومیږي؟ په نص د راوي په خپل معلومیږي. نو دغه نصوص چې ټول راشي دا غوسه بیا د جمع طرق څخه بیا د ادراج معلومیږي او د ادراج حکم دې معلومیږي. او ادراج یعنی ادراج توزع ويسكن سويله. نو کدا رقم هغه د حب هغه د خوب هغه بل شي هغه یو څه ورته زیات کی د کوتري د چورته زیات کی جناح ولا دا رقم ادراج ته موضوع ویل کیږي. نو کله ادراج موضوع وي، کله د خطا د وجه سوي، کله دی د لغت معنا وي. لکه ګوره الته دی کلی الته تحنس کوي، تحنس چشتي وهو تعبد، هغه تعبد دا د ظهري الفاظ دي. نو کله شرح د غریب وي، کله چې دی مطلب هغه د خپل یو مسلک دی کشیر د داوا کشیر ورسته دلیل باندې وای. نو دا خلک سره ګټ کله ابو هريره رضی الله عنه دا داوای شته چې اسبغ الوضوء دلیل دا پروي په اني سمعت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ويل للعقاب من النار دا دلیل دی. نو دا خلک سره راګټ لکه چا سي ګټ کړی دي ابو قتل شبابس چې بل ګټ کړی دي او محمد ابن ادم بیا د درله جلا کړی دي. چلو وهذا طريق ظني فإن زعوا فتوقفنا ورجحنا أنها من المتن ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوزع. أصل خو ذکر دي دا أنثيين دغه شان چې بیا دي دا ابو زبیر دي که څه وخت دي هغه خپل په اجتهاد باندې دا پکې شي دي چې ګوره نو د ذکر اصل خو د جندي دغه سان د دغوم دغه حکم دي. نو دا د ځان دا ادراج دي. چلو وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. انو بس معرفت د طریقې د ادراج دادي یو خدا دی چې دا توري دا رقم توري وي چې د رسول الله مبارک صلی الله صدور ناممکن وي. لکه موږ چې وویل چې الته یو حدیث کې راځي چې د ابو هريره رضی الله عنه وایي لولا الجهاد والحج وبر امي نو بیا به ما دا غوښتل چې زه غلام رسوي. نو دا د نبی علی السلام سره مستحیل دی. په دې وجه چې نبی علی السلام د غلامۍ دغه نه کوي، خواهش نه کوي، او بل د نبی علی السلام مور نو. او دویم دا دی چې راوي په خپل باندې نس وکي، او دریم دا دی چې بعض روات په کې نس وکي، او څلورم دا دی چې بعض روات د ګور روات دراړه په یو ځای کې نقص وي، په بل ځای کې زیادت وي، هغه د نقص والا ډیر وي، هغه د زیادت والا لږ وي، یا نور هغه کمی قرائن د ترجیح سیمه نشانه کړي په هغه قرائن د ترجیح کې قرینه د دې راسي چې هغه فیصله دا وکړي چې دلته ادراج راغلی دی. انو په دغه باندې معلومیږي دغه هغه مقتضیات او هغه طریقې د معرفت دي. نو دغه کثرت درواتو دي یا نس درواتو دي یا نس د حفاظ دي پر دغه باندې د ادراج هغه درک کیږي. بس نور د الفاظ د ادب ان شاء الله سبا وای. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.